شمالي کوریا داسې یو هیواد دی چې په اسانۍ سره ازاده تګ راتګ ورته نشته او یا ډیر کم دی، نو ځکه یې معلومات په پراخه کچه له خلکو سره نشته. شمالي کوریا څه ډول یو هیواد دی؟ دلته موږ درته د نړۍ له بېلابېلو رسنیو د شمالي کوریا په اړه 40 په زړه پورې معلومات راټول کړي، په دې هیله چې خوښ مو شي. که مو خوښ شول له نورو سره یې شریکول مه دریغوئ. لومړی، شمالي کوریا د کوریا د ټاپووزمې په سلو کې 55% برخه نیولې او پراخوالی یې 120,000 کیلومتره مربع دی. دویم، شمالي کوریا په 1948 میلادي کال کې د دویمې نړیوالې جګړې نه څو کاله وروسته رامنځته شوې او رسمي نوم یې د کوریا د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت دی. دریم، کله چې جاپان د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې متحدینو ته تسلیم شو، د امریکا ولسمشر ټرومن او د پخواني شوروي رهبر سټالین پر دې سره سلا وکړه چې امریکا به د جنوبي کوریا او شوروي به د شمالي کوریا موقت وکالت کوي. دا موقت تدابیر په 1948 میلادي کال کې هغه مهال تلپاتې شول چې شمالي کوریا د کمونیستي سیستم تر چتر لاندې ځان یو خپلواک هیواد اعلان کړ. څلورم، جنوبي کوریا که څه هم د شمالي کوریا نه په مساحت کې وړه ده، خو د وګړو شمیر یې د شمالي کوریا په پرتله 2 برابره دی. پنځم، باور پر دې دی چې د کوریا نوم غربي سیلاني مارکوپولو له ځان سره اروپا ته وړی او معنا یې د لوړو غرونو او روانو سیندونو وطن دی. شپږم، د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله په نړۍ کې یوه له هغو پولو او سرحدونو څخه ده چې تر بل هر ځای پراخ پوځي تدابیر، وسلې او پوځي پرسونل پکې ځای پر ځای شوی دی. اووم، د شمالي کوریا بنسټ ایښودونکی کیم ایل سون په 1912 میلادي کال کې زیږېدلی و او په 1994 میلادي کال کې ومړ. نوموړی تر اوسه هم د دې هیواد تلپاتې او رسمي رهبر بلل کیږي. اتم، سره د دې چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو خلک 15,000 کلن تاریخ او ګډ کلتور لري، خو 10 میلیونه وګړي یې له 1948 میلادي کال راهیسې چې د کوریاګانو ترمنځ کرښه راوښکل شوه له خپلو کورنیو جلا شوي دي او له ډیرو نږدې خپلوانو سره یې له نږدې نه دي لیدلي. نهم، جاپان او روسیه لومړني هیوادونه وو چې په خپلو کې یې د کړکېچ د هواري لپاره په 1896 میلادي کال کې د کوریا د ټاپووزمې د ویش وړاندیز وکړ، خو وروسته په 1904 میلادي کال کې د جاپان امپراتورۍ ټوله کوریا لاندې کړه. لسم، د شمالي کوریا حکومت په دې هیواد کې د پوهنې او تعلیم په ټولو اړخونو سخت کنټرول لري او د دې هیواد هغه وګړي چې عمرونه یې له 15 کلنۍ پورته دي په سلو کې 99% باسواده او لوستي دي. 11، د شمالي کوریا یوه اداره یوازې په خلکو د تبلیغاتو لپاره کار کوي. دا اداره د خلکو ټول مخابرات څاري. حکومت په دې هیواد کې په بهرنیو تلویزیوني او راډیوي خپرونو بندیز لګولی او هر څوک اړ ده چې یوازې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ واوري او وګوري. 12، د کوریا اوسنی مشر کیم جونګ اون 30 کلن دی. د 2011 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د خپل پلار کیم جونګ ایل له مړینې وروسته د شمالي کوریا رهبر شو. 14، د شمالي کوریا د دولت بنسټ ایښودونکي او د دې هیواد د اوسني رهبر نیکه کیم ایل سون د کمونیزم یوه خپله بڼه رامنځته کړې وه چې په کوریایي ژبه کې یې ورته جیش ویل او معنا یې پر ځان د بساینې ایډیالوژي وه. د کمونیزم په دې بڼه کې هغه د مارکس او لینن تیوريګانې شریکې کړې وې. که څه هم جیش په لومړیو کې یو سیاسي ایډیالوژي وه، خو اوس د نړۍ د 10م مذهب په توګه شمیرل کیږي. 14، په شمالي کوریا کې ځنګلونه په ډیرې چټکۍ سره ویجاړیږي او له منځه ځي. دا د دې هیواد یو جدي چاپیریالي ستونزه ګڼل کیږي. د ځنګلونو د له منځه تلل د دې سبب شول چې د دې هیواد د اوږده واټن ویشتونکي ځینې توغندي چې یو مهال په ونه کې پټ وو په ډاګه او رسوا شي. 15، په شمالي کوریا کې د عمر منځنۍ کچه د سړیو لپاره 61 کلونه او د ښځو لپاره 66 کلونه ګڼل کیږي. 16، په شمالي کوریا کې یوازې یو سیاسي ګوند شته چې نوم یې دی د کوریا د کارګرو ګوند. د ګوند غړي اړ دي چې وخت په وخت پر ټټرونو
د خپلو پخوانیو او اوسنیو رهبرانو عکسونه ولګوي. 18. شمالي کوریا د نړۍ 4م پیاوړی پوځ لري چې یوازې 10 میلیونه پوځي پرسونل پکې دی. 18. شمالي کوریا د پرله پسې اټومي ازموینو وروسته اوس د نړۍ اټومي ځواک ګڼل کیږي او په دې وروستیو کې شمالي کوریا توانېدلې چې د اټومي سرګلولو لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکي توغندي جوړ کړي چې ویل کیږي ګوزارونه یې له اسیا تر امریکا رسېدلی شي. 19. په شمالي کوریا کې عسکري جبري ده او هر څوک باید له 4 تر 5 کلونو پورې عسکري خدمت وکړي. 20. د شمالي کوریا ښځې د انساني قاچاق تر ټولو ډېرې قربانیانې دي او چین ته قاچاق کیږي چیرې چې د لږو پیسو په بدل کې پر بزګرانو، عمر خوړلو او یا معلولو کسانو پلورل کیږي. 21. په شمالي کوریا کې ښځو د کاري ځواک په 49% برخه جوړه کړې. ښځې پر عسکرۍ سربیره د ژوند په هر ډګر کې کار کوي. ښځو ته د ماشوم د زیږون پر مهال 5 میاشتې د تنخوا سره رخصتي ورکول کیږي او ګڼې ښځې په شمالي کوریا کې د حکومت پر بیلابیلو پوسټونو دندې ترسره کوي. 22. له شمالي کوریا بهر سفر د حکومت اجازه غواړي او دا اجازه هر چاته نه ورکول کیږي. د دې هیواد ګڼ وګړي د سرحد له لارې چین یا روسیې ته تښتي او یا هم د سمندر له لارې جاپان ته تښتي او یا هم پر ماینونو پر پوښلې لار جنوبي کوریا ته اوړي. که په چین یا روسیه کې ونیول شي بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چیرې چې د اعدام یا عمري بند او شاقه کار له سزا سره مخ کیږي. 23. د شمالي کوریا حکومت خلکو ته وړیا روغتیايي خدمات وړاندې کوي خو ویل کیږي چې دا مهال دا هیواد د نړیوالو بندیزونو له کبله د درملو او نورو طبي وسایلو له کمۍ سره مخ دی. 24. په شمالي کوریا کې جنتري د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي کیم ایل سون د زوکړې له ورځې 1912 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې پیلیږي یعنی 2019 میلادي کال د شمالي کوریا د جنتري پر بنسټ 114 کال دی. 25. په شمالي کوریا کې کورنۍ په منځنۍ کچه 2 ماشومان لري. 26. د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ په 1953 میلادي کال کې د اوربند هوکړه شوې خو په رسمي توګه دغلته د جګړې پای نه دی اعلان شوی او دواړه هیوادونه اوس هم رسما په جګړه کې دي. 28. شمالي کوریا د بشري حقونو د رسنیو د ازادیو او د مدني ازادیو په برخه کې په نړۍ کې تر ټولو خراب ریکارډ لري. 28. شمالي کوریا د مځکې پر سر وروستی ستالیني هیواد دی. 29. د شمالي کوریا په لویو ښارونو کې ښځو ته اجازه نشته چې پتلون واغوندي او یا بایسکل وچلوي. د ښځو لمنې باید د دوی تر زنګنونو ورسیږي. 30. په شمالي کوریا کې د هرو 700 کسانو لپاره یو ډاکټر دی او د هر 350 کسانو لپاره د روغتون یو بستر شتون لري. دغلته په زرو هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 5 کلنۍ کم دي 51 تنه یې مري. 31. له شمالي کوریا تښتېدلي کسان د دې هیواد د زندانونو په اړه وایي چې د بندیانو شکنجه په ځانګړې توګه په ښځینه بندیانو باندې جنسي تیري، په زور پر حامله‌دارو ښځو د ماشوم ضایع کول، درانه کارونه او په طبي تجربو کې د بندیانو کارول عام دي. 32. شمالي کوریا د کوریا جګړې ته د پلرنۍ خاورې د خپلواکۍ جګړه وایي. 33. ویل کېږي چې په شمالي کوریا کې هیڅ فعال ترافیکي څراغ نشته او په ښارونو کې د ترافیکو مامورین د موټرو تګ راتګ تنظیموي. په دې هیواد کې ډېر لږ خلک شخصي موټر لري نو ګڼه ګوڼه هم پکې لږ ده. 34. په شمالي کوریا کې که یو تن قانون مات کړي یا د قانون خلاف عمل وکړي ټوله کورنۍ یې جبري کار او یا زندان ته استول کیږي. 35. په شمالي کوریا کې په 1990 میلادي کلونو کې هر ښوونکی اړ و چې اکارډیون غږول یې باید زده وي. اوس په دې هیواد کې تر ټولو زیات اکارډیون غږونکي اوسیږي. 36. د اوسني رهبر کیم جونګ اون د پلار کیم جونګ ایل مړی په ښیښه کې ساتل شوی دی او د سیلانیانو په ګډون د خلکو نندارې ته ایښودل شوی. 37. د شمالي کوریا په مرکز پیونګیانګ کې 3 میلیونه وګړي اوسیږي
خو یوازې هغه کسان دې ښار کې د اوسېدو اجازه لري چې د حکومت د اعتماد وړ وي، صحتمند وي او یا پوځ کې لوړې دندې ولري. 38 په شمالي کوریا کې یوازې 3% سړکونه پاخه دي او نیمایي وګړي یې په ډېر غربت کې ژوند کوي، داسې چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هم نه دي پوره. 39 لویدیځو رسنیو په شمالي کوریا کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د دې هیواد له سړیو غوښتي چې خپل ویښتان د دې هیواد د رهبر کیم جونګ اون په څیر او له ښځو غوښتي چې خپل ویښتان د رهبر د ښځې په څیر جوړ کړي. 40 هغه کسان چې له شمالي کوریا تښتېدلي دي پر یوې څېړنې ښودلې چې د شمالي کوریا د هغو وګړو د قد لوړوالی چې د کوریا له جګړې وروسته زیږېدلي د جنوبي کوریا د خلکو په پرتله یې قدونه 2 انچه ټیټ شوي دي. که مو دا معلومات خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که کومه نیوکه، مشوره او یا وړاندیز لرئ په کومنټ کې یې راته ولیکئ. ستاسو د ټولو د خوشحالۍ په هیله.